دي بلجیم کې راغلي د ګوجرانو ځای او راځي چې دلته در وښیو چې څنګه خلک شوده وړي او څه رقم سیسټم یې دی داسې به ډېر خلک پوهېږي خو لکه بعضې خلکو ته به خیر نه وي خو داسې د ساعتېرۍ دپاره سړی دلته راځي چې یاره بس یو د وطن ته لکه پردي شوده هم ټول واړولی دا پکې لابل شوه بس په دې کې به ځای شو که نه 3 لیټره به دې کې نه راځي نو دې به دا سر بند کړو ته نه بیا ماسته ډېر ښه راځي ښه تومره در سره یې اوري او بس وطني مینه پې ماته مړه بس خپل ځان له به ساعت تېري پیدا کوې پوه شي که نه شوده په دې دوکانو کې دلته ښه بس ښه صحیح خو دا داسې دی چې سړي پکې مثلا د وطن مینه ماتېږي ښایسته ساعت یې تېر شي یو شنه ژمي ته راشي او بل د دې دغه بیونه دا به ټول تاوان دی موږ د تاسو سره په خبرو یو ټول سیسټم هم وله ورانګه خو زه ته به له پیسې وکړم 80 روپۍ 80 سنټه باندې چې دی د دې دغه دی که نه اوس موږ ګورو چې دله به څو روپۍ پوه شي دا به اوس داسې وکړو که خیر که نه دا 2 لیټرو 1.80 شوې دا خو مړ کېښوس دی صحیح ده بل یو ټول 4 لیټره شو نو دا یې والا بل پوه شوې دا هم پکې سې واړول دا یې د هغې ځکه په دې زموږ خدای غاړه بنده نه کړي داسې په دې زه خو یم چې زه دغه وی بس دا به یې صحیح دی صحیح دی ځکه دا ستا چې دی لکه خپل وطني سیسټم خپل کور دا به له ښایسته داسې پاک کړي پوه شي ځکه دلته به بل مسلمان هم راځي او بس ډېر زیاتره زموږ وطنوالان هم ورته راځي کوي خلک ورته راځي پوه شي سپېشل دې کې به قسم په خدای تپوس مه کوه چې د سپېنې اوس دوستانو زموږ څخه داسې خاص څه نه ټاپک په چېرته چې نوي څه وي چې در سره شریک کړو دا به داسې یو کلیواله ځای دی دا صرف سړی بس خبره چې راچکر شي خپل ساعت تېر کړي خپل یو چوټي که نه بس ماینډ دغه کې بس بیا پکې دا یو ځای دی شوده پکې خرڅېږي او داسې دا باغان وي داسې دا ماحول داسې کلیواله وي که نه لکه زړه مې دا اوس سړی که دلته لږ داسې ودرېږي که نه کلیواله ځای داسې ښایسته د وطن غوندې هوا در باندې ولګېږي که نه بیا بېل خوند دوستانو ډېر وخت مې دا د فیسبوک صفحه چې وه دا لږ ستونزې سره مخ وه او په دې وجه باندې بس ما چې څه شي خرجول بیخي خوند به نه راکړو ځکه چې هغه کې څه یو دغه راغلی و نو ستونزه وه نو په دې وجه نو بس کوشش کوو وروڼو چې بس خبره مسافري ده ستاسو هم ساعت تېرېږي زموږ هم ساعت تېرېږي ډېره تاسو ته داسې ښایسته بلوغونه او داسې ښایسته منظرې او ښایسته ځایونه سړی دغه کړي زموږ هم ساعت تېرېږي ستاسو هم ساعت تېرېږي ځکه ډېر مسافرونه به ساعت به نه تېرېږي هله په یو ځای کې به پراته وي داسې مشکلات یو څه د هغه د وجې نه او بس سړی فیسبوک ته ننوځي چې یو ښایسته ځای وویني مینه پرې ماته شي په یو شي ساعت یې تېر شي دا اوس یو ډېر کلیواله سیمه ده دا شته چې سړي ته ډېر خوند ورکوي داسې مثلا مازدیګری شي یا داسې ټایمونه شي ښایسته سړی راوځي دا جوار دا ښایسته هوا دا دا بیا بېل خوند کوي پوه شي شته جوار دی خو زموږ ته زړه نه کېږي هغه د وطن هغه دغه نشته سړی یاره بس انډیوالان شي بس یاره راغله خو بل داسې ده چې مصروفیات دي ژوند دی زندګي ده او بس بیا دې ځایونو ته راځي داسې ماحول یې لکه کلیواله بې انتها خوند کوي بې انتها بیا هم له تاسو نه هیله مند یم چې خیر دی ویډیو لایک کوئ او نورو خلکو سره هم شریکه کوئ او د تشویق لپاره باید کمنټ وکړئ که نور داسې ویډیوګانې چې سړی یو ځای ته تفریح ځي چې تاسو سره هم شریک کړم نو په کمنټ کې راته ولیکئ او نور چې هر چېرته یې الله مو خوشحاله او اباد لره او په لوی الله مو سپارم د خدای په امان